سلامونه او نیکې هیلې ملګرو. دا د پړه چینار دا مخامخ غرونه د بنګش صاحب دا سپین غر دغه سپین غر دی دین افغانستان سٹارټ کیږي اخواته افغانستان ننګرهار دی کنه ننګرهار دی او دا سپین غر چې دی دا زموږ د افغانستان منځ کې یو بارډر دی دا مخامخ دا لقمان خیل کلی دی دا لقمان خیل کلی دی دا زمونږ د ګران ملګري منور بنګش کلی دی د دې والد محترم اکسین صاحب ډېر قوم پرست مشر انور حسین بنګش صاحب چې په کال 2013 کې وفات شوی دی. نو دا د هغې علاقه ده راغلي یو ما چې دا شینکي او دا باغونه ونې بوټي دا غرونه او د سپین غر دا مناظر تاسو سره شریک کوم. بنګش صاحب لقمان خیل کلي آبادۍ په حوالې سره سوی څومره د پړه چینار نه څومره لرې ده د دې کلي لږ کتونکو اوریدونکو سره به حال احوال شریک کړئ. دا پړه چینار نه تقریبا 8-10 کیلومیټر فاصلې باندې ده کوټه نه دې 1800 ګرانې پکې تقریبا 5000 ووټ دی رجسټرډ د ووټونو خو ورته ځکه پته چې اکسین صاحب ووټونو ته ولاړو او ته به هم داسې دلته په پولو پټو ګرځېدلې ووټونه به هم کړي دې علاقه کې بلکې پرمې کې ګډ ته چې دی که نه د الیکشن په وجه باندې ځای ته او بس هر یو کلي کې مشران او دا ټول خلک سره ښه ریلیشن دی صحیح. نو زه خو په خپله تا ته پته زیات تر ټایم چې دی هغه په اسلام آباد کې په وخت نه وخت کلي ته مړي ژوندي ته دلته تګ راتګ زیات وي بېشکه. سردار صاحب دا ټوله شینکۍ یو زرخیزه ځمکه دی د دې علاقې دا سیب چې دی دا ټول پاکستان کې هغه ورته د کزمي پرون ووایي هغه پروفیسر صاحب چې یاره د دې ذایقه دومره دغه وه چې لکه دا به په تحفو تحایفو کې هم ډېر زیات تر لرې لرې ملکونو پورې ته او هغې لا د خندا خبره دا هم وکړه چې پېښور یونیورسټۍ کې ما سبق وی نو ستاسو مردان ثوابې چې کوم زما ملګري وو هغې به وی چې سوټکیس به ډک راوړی سیوانو که نه بس د کورمې به دا غټ ګفټ و یو سیب یو د کورمې غټې وریجې خو پرون ته هم خوړې که بېګا د کورمې څنګه ګوره د پښتونخوا د هرې سیمې څنګه چې زنګ د ثوابۍ کټوه ده بیا 400 والې روجي دي بیا دغسې دمپو یا نور کم زمونږ خوراکونه دي نو دغسې کورمېوالې روجي هغه هم بېګا وخوړې که نه ډېر خوند یې کړو. کورمېوالې وریجې چې دي دا خلک پرې دومره عادت دي چې یو ټایم دوی خامخا کورمېوالې وریجې وړي دا خوري ایون د پټو ته هم دا زمیندار چې کار کوي دوی ته هم رسوي. دا اوس مونږ لقمان خیل کلي کې یو جی دا لقمان خیلو کلی دی بس دې ځای نه دا سټارټ دی. بنګش صاحب دا خو اوس به کوڅه په کوڅه کور په کور مشال بلیږي اوس مکتبونو ته بچي کتار راځي نو دا خو د سکول چوټي شوی د ایجوکیشن څه دغه دی په لقمان خیلو کې سردار صاحب ایجوکیشن چې دی هغه خو بس لقمان خیلو کې ډېر زیات دی او ډېر شوق سره سبق وایي هم جنکې دا لاره کې دا ماشومان ته ګوري که نه بلکې پرون تاسو خبره کټ کوم پرون ډي سي مونږ ته وویل ډاکټر افاق وزیر صاحب چې په دغه کې چې کوم ده کورم ضلع چې کومه ده نو په دې کې دا په ټولو زمشو ضلعو کې ایجوکیشن ریشو دی کې ټول نه زیاته ده هغې ووایي که نه چې یاره 4.5% سردار صاحب دا هایر سیکنډري سکول جنکو هایر سیکنډري سکول دی دغه شان د هلکانو های سکول هغه هم ورته د لاره کې دغه شان پبلیک سکول پکې شته دی. بنګش صاحب دا امام بارګاه او بل یو څیز زه خوشحاله شوم چې دا لکه یو قسم وړوکې کلی دومره لوی لایبرري هم ده دی کې د مطلب دا چې لیک لوست او بیا غیر نصابي سرګرمۍ او هغې کې بیا د غیر نصابي کتابونو لوستلو لپاره هم ستاسو د مشرانو ډېر لوی دغه کړی دی بندوبست کړی دی. بس الله دې قایم دایم او دا علاقه کې د امن څنګه چې پرون هم دغه مشرانو ووې که نه
د امن او امان په حوالې سره چې ستاسو د علاقې خو ډېر زیاتې قربانۍ ورکړي دي د امن دپاره که نه 15 زره عام خلک شهیدان شوي دي دهشتګردو سره په جګړو کې اوس هم حوصلې چې دي د دې په باوجود اوچتې دي بس دا ترقیاتي کارونه هم تقریبا دا اوس ملک صاحب هم ووې چیرې د ایجوکیشن په حوالې سره هم کیسه ټیک ده ایجوکیشن حساب سره ده صحت په حوالې سره تاسو لکه څه مسلې نشته هیڅ نشته سردار صاحب دا د مال مویشي د هسپتال دا وګوره ښه دغه دی وړوکی کلي پکې هسپتال ډسپنسري سکولونه دا پکې دا خو شاهد خان دی دا سی ایچ سی لقمان خیل دا چې دی بیچونه لږ اپګریډ دغه دی که نه صحیح ده نو بس دا ویډیو چې دا به مونږ د اکسین صاحب مرحوم په روح باندې کو دا ویډیو هغه به یاد کو ډېر لوی ښه مشر ډېر سکالر بلکې چې مونږ هغه پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد مشرق ټي وي ستاسو په حجره کې کم هغه دستوره شوی وه او د بابړې شهیدانو په حوالې سره د اکسین صاحب خبرې د میمرې شفق صاحب عبدالحمید زاهد صاحب زنګ د نورو ملګرو کومې خبرې اترې وې نو هغه پروګرام اکسین صاحب یادېږي او دا ستاسو خونه راله خونه ورته وایي سپین غر په لمن کې نو دا بیا دغه د ځوانان ماشاءالله را روان دي د کالج دغه نه مټې دي طاقت مو دی دا ویښ او بیدار زلمي خدای بریالي یې کې دا چینار زلمي ډېره زیاته مننه د اورېدونکو کتونکو د منور بانګز پاړه چینار لقمان خیل